دا خلک دې ته مجبور کړي چې خپل نظام په مقابل کې ودرېږي. دا دوه عامله دوی لري. د سیمې تخلیق کولو نظر خو هماغه دی چې دوی د اسرائیل نه کاپي کړی دی. اسرائیل هم په هلته په عربي سیمو کې داسې پالیسي لري چې راکټ ووهه، بمبارد وکړه، کورونه وران کړه، خلک په عذاب کړه، شفخانه پې ورانه کړه، د اوبو مرجې پې بندې کړه چې خلک هغه سیمه پرېږدي. کله چې هغې سیمه پرېږدي، نظامیانو ته د هغې کنټرول او نیوله اسانه کېږي. دا د پاکستان یو د اهدافو نه دی. یعنې دا کوم جنایت چې پاکستان کوي دا تعقیبوي. تاسو معلومه ده دغه ایران کې چې کوم مظاهراتو کې وژنه وشوله او خلک چې کم از کم 10,000 خلک او په هغې باندې ایران متهم دی. د دې نظر اسرائیل او امریکا ته عاصم منیر ورکړی و. په مصر کې دا نظر ورته ورکړی و که تاسو غواړئ چې ایران دا کې مظاهرات وکړي، په مظاهراتو کې خلک ووژنئ، ځکه چې دوی په خپله پاکستان کې دا کار کوي. اردو د پاکستان په خپله پاکستان کې دا کار کوي، تظاهرات جوړوي، بیا خلک وژني، ځان ته لاره جوړوي. دغه پالیسیګانې د اسرائیل، تاسو ګورئ امریکا او اسرائیل په ایران برید وکړ، د ښوونځی د جنکو ووهه، 100 ماشومان یې ووژل. بله ورځ د کونړ کې دی مکتب وهلی دی، ماشومان یې وژلي دي. هغې شفخانه وهي، روغتون وهي، دوی دلته روغتون وهلی، نن یې وهلی دی، بله ورځ یې وهلی و. هغې راغله د ایران کې پوهنتونونه یې وهل، دوی دلته پوهنتون وهي. یعنې قدم په قدم د اسرائیل په نقش قدم روان دی. دا چې موږ وایو دا دویم اسرائیل دی، تنها دا ویل نه ده، د عمله ثابتېږي چې دا دویم اسرائیل دی او د اسلام نښه پکې نشته دی.